یو مسلمان بل مسلمان ته ووایي چې ای کافره او ای مشرکه، نو د اول کس حکم څه دی؟ یعنی دا څوک چې بل چاته کافر او مشرک و، یو حال دا چې هغه مسلمان دی، د ده حکم څه دی؟ فقهاو لیکلي که چیرته یو کس بل مسلمان ته کافر او مشرک وایي، که د ده دا عقیده وي چې هغه کافر او مشرک دی، نو کفر په ده باندې لازمیږي. او که د ده دا عقیده نه وي، بلکې د ده هدف د دې خبرې نه چې هغه ته کافر او مشرک وایي ښکنځل وي، نو دا سړی بیا کافر نه دی، ګنهګار دی. خو د دې الفاظو نه باید یو مسلمان په جدي توګه باندې اجتناب وکړي، ځکه چې د کفر او د ایمان مسئله دا ډیره نازکه مسئله ده، دا د څوک ګپ او ټوکې نه ګڼي. تاتار خانیه په 5م جلد کې په 514 صفحه کې لیکي: ولو قال لمسلم اجنبي یا کافر او لاجنبي یا کافرة ولم يقل المخاطب الشيء، او قال لامرأته يا كافرة ولم تقل المرأة الشيء، والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل إن القائل بمثل هذه المقالات إن كان أراد الشتم ولا يعتقده كافرا لا يكفر، وإن كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده إنه كافر يكفر. یو سړی یو اجنبي مسلمان ته کافر ووایي، یا یو پردی مسلمان ته کافر ووایي او هغه هیڅ ورته ونه وایي، یا خاوند جګ شي خپلې میرمنې ته کافر ووایي او میرمن څه ورته ونه وایي، نو که د ده هدف دلته شتم وي، یعنې ښکنځل وي، او اعتقاد د کفر په هغه ونه لري، مشکل نشته، خو ګنهګار دی، یعنې کافر کیږي نه. او که د ده اعتقاد دا و چې هغه کافر دی، په دې باندې مخاطب کو حال ده چې هغه مسلمان دی، بیرته دا کفر همدغه سړي ته راګرځي.